راغلی منن د افغانستان یوې بلې ښکلې سیمې ته، هغه هم د کابل ولایت ماهیپر سیمې ته. راته وایه چې څو څو روپۍ مچولي یا په یو کس خرچه ده؟ والا لږ لانجه و په پیسو کې پوه شوې. نه مړه لانجه م کړې. او لږ ما ته هلته چا ویله وایي دا ورور قیمته خرڅوي، رښتیا ده؟ والا کیلو 250 روپۍ ورکوو نو ښه مایان. کیلو 250 هغه غټ که ده دا واړه 250 دي، واړه 200 روپۍ دي، ښه مایان. وی دومره ګران نارځې لالی زه خپل کار کوه او موږ نه داسې نه کېږي چې چاته انتظار کوه. دنیا د ژوند څوک د چا نه دي او نه به هم شي. دنیا ده داسې چې زحمت کوه، روزګار کوه. په سلامونه او نیک هیله مو هرکلی کوم. راغلی منن د افغانستان یوې بلې ښکلې سیمې ته، هغه هم د کابل ولایت ماهیپر سیمې ته. د دغه سیمې څخه او د دغه لارې څخه حتما تاسو یوه جالبه خاطره لرئ. که مو جالبه خاطره درلودله راشي او موږ سره په کمنټ کې حتما شیر کړئ. نو راغلی یم لیدونکو، دلته درته خپرونه د کابل ولایت ماهیپر لاره سیمه کې درته البته وړاندې کوم. له ما سره پاتې شي او د کابل ولایت د ماهیپر د سیمې څخه خوند واخلئ. بیا هم درته ښه راغلاست وایم د افغان لایف خپرونې ته. لکه څرنګه مې چې مخکې درته ویلی راغلی یم البته د کابل بام یعنې ماهیپر سیمې ته. دلته مې ځینې ځوانان پیدا کړه، دوی هم راغلي دي په چکر باندې. البته دوستانو نن چې جمعه ده نو واقع زموږ او ستاسو هیوادوال ډېر زیات راغلي دي. تاسې به په تصویر کې کتلی ډېر زیات د چکر لپاره راغلي دي. نو راځم دوستانو، دلته مې یو دوه ورونه پیدا کړه. لومړی له دوی سره غږېږم. السلام وروره، ستړی مه شې. وعلیکم السلام روجانه، ښې جوړې خیرت دی، په خیر راغلې. مننه، ژوندی اوسې. دا راته ووایه چې ته له کوم ځای څخه ماهیپر ته په چکر راغلی؟ د کابل څخه راغلي، غواړو چې تر سروبي پورې لاړ شو. نو اخري سفر مو سروبي پورې دی او ملګري دوستان ټارګټ دی، یعنې سروبي ته غواړې چې سروبي ته البته لاړ شي، صحیح ده؟ هو بلې. ډېر ښه. دا راته ووایه چې د غرمې لپاره د څه نیولي، مثلا څه به نوشیجان کې؟ حتما دوستانو سروبي ته چې څوک ځي د میانو پلان یې وي. ستاسو پلان دی میان دی که کوم بل څه؟ نو تا وویلې هو دغه میان هم پلان کې و، انډیوالانو سره مو مشوره وکړله، وایي میان خورو. نو په چکر باندې رالو، په کارو باندې مصروفه یو. نو دا چې د جمعې ورځ ده نو چکر ته راغلي یو. نو زو تر سفر مو تر سروبي پورې دی. دوستانو دلته موږ پسې یو ګاډی راغی، لږ د خواته شه چې څه خبره ګاډی دی ونه وهي. دوستانو ګاډی چې دی ډېر قیمتي ده او موږ چې البته غریب یو نو نشو کولی مخنیوی وکړي. خو زه خیر موږ ته به یې الله راکړي، څنګه؟ بېشکه بلکل.
ډېر ښه ده راته ووایه چې څو 100 روپۍ مچولي یا په یو کس خرچه ده والا لږ لانجه و په پیسو کې پوه شوې نه مړه لانجه هم کړې او لږه لانجه و په پیسو کې چا ویل چې 200 ورکوم چا ویل 300 خو بالاخره جوړ راوله په 300 روپیو مې فیصله وکړه نو 4 نفره یې 1200 روپو باندې مې فیصله وکړله دا لانجه چا راوښکله دا رانجه رشقوان راوښکله رخشوان وروره ته رخشوان یې که نه کابل دی لږ دخوا ودرېږه چې دا عکس دې راشي سمه ده ته یې رخشوان کابل هغه د رخشوان یعنې بل دی هغې خو ځان پټ کړی ده او هغه ځان ویشتی دی نه ښه ډېر ښه څنګه البته چکر نه خوند واخیسته که نه هو خو بس خوند مو واخیستو دا چې د جمعې ورځ ده نو په چکر راوتي نو بلا خوند هم ترېنه واخیستو ملګري خو په دې باورې ډېر زیات خواږه وي صحیح ده په لاره کې چې راځئ زه باورې م یو نیم شوخي ساتیري مو کړې ده همداسې بې شوخي خو ناسته یو جالبه خاطره حتما به در سره وي والله جالبې خاطرې ژوند چې دی ژوند ټول جالبې خاطرې دی خو اوس فلحال یو جالبه خاطره نه ده تېره شوې نو مخکې حتما د ملګرو سره خو د اول ځل نه دی حتما یوه بله خاطره خو هم در سره شته ده والا داسې خاص جالبه خاطره به نه وي مړه ته لږ سوچ وکړه که نه دلته دونه هېوادوال ولاړ دي او ستا په تمه دي یو د دو ودې ویلې چې ژوند ټول جالبه دی دې کې بیا یو هم نه وی والا داسې خاص نه ده پېښ شوې نو زه دې ورور خو دې ځان وویسته سمه ده ته پکې څه وایې والله داسې خاص کومه جالبه خاطره در سره شته څه خاص څه نشته دی اوس فلحال نو دا څنګه تش تش راغلي یاستئ بس همدغه موږ جالب خاطره چې ښه اوپر هم سټارټ کړی او ګډېدو پکې ها اوپر هم ګډېدلي یاستئ ګوره مه کوه هلته به دې حتما کوم څوک به دې ګوري نه څه به وګوري نو څه موږ یعنې مشکل نشته ده دوستانو دوی چې دی یعنې حتما هندي کې چې څوک راځي دا هندي رکشې کې دوی کې چې بغیر ټیپ نه یې هېڅ نه کېږي که نه ټیپ پکې نه چې واره نه کوي ښه ډېر ښه مننه خوشحاله شوم چې در سره مرکه وکړه مننه ژوندي اوسئ ډېره مننه ستاسو د خپرونه تاسو غوندې خلک موږ سره خپرونې کوي ډېره مننه کوو ستاسو د خپرونې نه ډېره مننه خیر زه دغه افغان لایف یوټیوب چینل او افغان لایف خپرونه ستا په خدمت کې ده یو ښه پیغام د هېوادوالو ته وړاندې کړه د زړه هغه سوغ دې ته ووایې چې څه دی والله هېوادوالو ته داسې خاص پیغام نه لرم د نشو څخه د ځان وساتي او تعلیم ته د مخه کړي نو همدغه خاص پیغام نور څه نشته دی نور څه نشته ډېره مننه خیر مننه ژوندي اوسئ کور مو ودان. مننه دوستانو ماهیپر ته چې ماهیپر وایي دا په دې معنا نه دی چې هسې مثلا یوازې ماهیپر دی حتما ماهیان پکې پیدا کیږي نو دلته فکر کوم دا نو نه پوهېږم چې څلورم موړ دی که پنځم موړ دی موږ راښکته شولو او راغلو دلته مو یو هوټل پیدا کړ چې دلته مایان دي همدا شانتې چپس دي ځینې نور خوراکي مواد دي هېوادوال چې سفر کوي راځي نو دلته بیا دغه څیزونه اخلي نو دلته مې ورور پیدا که فکر کوم همدا چې دی اشپز دی او دلته اشپزي کوي راځم له دې سره غږېږم د مایانو په اړه سلام وروره ستړی مه شئ مړه لږ ذره خو ځان ته تکلیف ورکړه که نه یار زه کوم سره نه راغلم لږ رامخکې شه صحیح ده مننه ژوندی اوسې مایان څنګه دي ښه دي ولا تازه مایان دي سروبي ډېر مایان هم شته د وطني مایان غټ مایان پارمي مایان هم شته د موږ سره نو دا څو رقمه مایانه شو تا سره زه خو پوه نه شوم څو رقمه دي واړه مایان دي وطني مایان دي سروبي نه راوړو دا غټ پارمي مایان دي او نور دا چپس او پکوړي ورسره پخوو قیمت دي که ارزانه ولا ارزانه دي هوټلو ته دغه په هغه باندې ښه دي هوټلونه ما ته هلته چا ویلی وایي دا ورور قیمته خرڅوي رښتیا ده ولا کیلو 250 روپۍ ورکوو نو ښه مایان کیلو 250 هغه غټ که ده دا واړه 250 دي واړه 200 روپۍ دي ښه مایان دوستانو غټ چې دي غټ مایان 250 او واړه چې دي په 200 فکر کوم دونه قیمته نه دي نه ارزانه دي موږ مصرف نشته دونه کارګر شاګردان نه لرو په دې خاطر باندې ارزانه ورکوو ګزاره کوو څنګه دي مشتریان لرې نه لرې ښه دي مشتریان ښه دي اچھا خبره زه خو د معاش هغه غوښتنه هم چې کې
یا هغه پوښتنه چې کوې دا ډېره بده لګېږي په تا خو د معاش پوښتنه بده نه لګېږي څو د ګټې له خیره د ورځې چا راباندې خپل مې کار ده چا راباندې غږ نسته چې یا وکړه یا مه کوه میاشتې 10,000 15,000 ماشاءالله نه ګزارونه ډېرې پیدا کوم خپل کار کې صداقت کوم غم یې نه کوم خوشحاله خوشحاله یم چا راباندې کار نشته ښه ډېر ښه او خپل همدلته اوسې که نه مازدیګر ماښام بل چېرته دی سهار راځم وختي او د 8 بجې 9 بجې ځم کور ته نو ستا د مایان په څه مشهور دي څه علت دی چې زیاتره وطنوال دلته ودرېږي دا خو مشهوره په دې دي چې هم موږ سهار سبا غوړي بدلو غوړي پاکي او مایان تازه موږ سره یې لږ لږ پخوو چې آخر چې بیا نور پخوو که غوړي بدل نه کړې مثلا داسې لږ ذره ورته ټال ورکړې 2-3 وارې پرې پاخه کړې هغه بدلېږي نه مشتری بیا څنګه راځي دا غوړي خراب دي بیا مایان نه خوري غوړي لږ پاکي بیا مایان خوري ستا نوم څه دی هېوادوال به برنامه ګوري چې یاره موږ کوم هوټل ته البته ودرېږو دا نوم دې ورته واله چې کوم هوټل دی چې بیا همدغه له تشریف راوړي موږ مایپر مایز ده مایپر دا مایپر چې نس ډېره مشهوره ده ښه لکه دا خیز مایپر ته سره خیز دغه بولاني دلته پخېږي همدا ځای ډېر مشهوره ده بولاني پخېږي او مایپر مایز کې هستو موږ ښه ډېر ښه د دې تر څنګ ماهیان دي در سره او نور کوم سیزونه چپس دي پیکوړي دي او دغه وطني مایان دي غټ فارمي مایان دي را سره ما ته دلته چا ویلې وای دا ورور چې کله وای ښه سودا وشي او مثلا دلته وای بس خوشحاله وي مایان پخوي یو نیمه زمزمه هم ځان سره کوي یو نیم وایي چې وایي زه ته پکې څه وایې زمزمه خو هم نه راکړې او ته یې زه خیر یو نه ته شریف ووایه نه چې زمزمه نشي کولی والله که دغه خو نسم کولی ګوره مه کوه اشپزان ګوره چې اشپزي کوي حتما ځان سره لګوي څه نه څه چې وایي اشپزي خو ته غواړې درته کوي خو دغه شی مې نه دي زده یعنې ته اشپزي کوې دوستانه وایي زمزمه چې نه کوم اشپزي کوم دلته یو بل ورور یې ده ورور یې ځان وویسته هغې چې نوم دا ورور دې څنګه لاړو هغه ستا دغه راګیر کې هملته نږدې دی هغه یعنې کولی شي والله کوشش وکړه کېدای شي ګوره هغه تا نه کشر دی زه ته ورته غږ کړم چې تا ونه کړه زه ته ورته غږ کړم مشر ده ځکه شریف ده هغه ته زه ته ورته یو غږ وکړه دا کم یو ده بل ته ورته سره وغږېږي دوستانو دلته نه پوهېږم زه خو یې نه پېژنم دوی یو بل ته اشاره کوي کوم یو دی دا څو ورونه شو دوستانو 5-6 ورونه شول یو دانه هم ځان نه ښایي چې کوم یو دی ښه دا خیر مشکل نشته دلته یو بل ورور دی تاسو راشئ راځم له دوی سره غږېږم سلامونه وروره ته هم ستړی مه شې وعلیکم السلام وروره ښه جوړ صحت دې مننه خیر اوسې دا څنګه دوی ځان وباسي د دې زمزمې نه یا د دې ټوکې نه ولې البته یا به ورسره شوق نه لري او یا به مثلا یاد نه وي مړه کله چې کامره نه وي دوی خو داسې بلبل غوندې لګیا یو چې کامره راشي بیا دوی چپ شي ولې بس ما ته دوی ځان ته سړی باچا دی خو د ښځې مخکې به هېڅ کوم شی نشي کولی سړی لکه چې کمزوره ده څنګه والله همداسې راته ښکاري که نه یعنې دوی اوس ډارېږي نو ډارېږي بلکل ځانه چې هغه وډارېده زه خو پوهېږم ته نه ډارېږې ته پکې څه زه به څه پکې وایم ستا خوښه ده یعنې څه دی چې زده یې ته ماته ټوکه وایې خو زما زمزمه ډېره خوښېږي او زما چې بیا زده نه وي بیا ښځه چې ستا زمزمه زده نه وي بل څه ووایه بل څه ووایم ستا په خوښه ځان ترنم کې ترانو خو مې هم نه ده زده زمزمه دې نه ده زده ترنم نه کې حتما نو ټوکې ته دې پرېښې والله نو ټوکې ته دې پرېښې ده خو زما په ځای که ته وکړې ولې مشکل نو ما خو لیدونکو که ما نه هر څونه ټوکې غواړې زه در سره ټوکې کوم مشکل نشته ده نن لومړی ځل ده نن زه جالبه خاطره خو حتما شته دلته کله نه کله میان دې پاخه کړي او نیم خام پاتې یا بل څه حتما یو جالبه خاطره خو همداسې نه دی وروره بس جالبه خاطره خو داسې خاص ولاکه سره وي دغه هم جالبه خاطره د ځینې وخت کې بیروبار سي نو خلکو ته روب جای اچار هم اچوو نور څه غواړې دې نه جالبه خاطره یعنې کله شوي داسې کله زیات شوي ځکه چې بیروبار والله هغه تمام یو قاب وکړه کابلي اچار ول پکې ما ویل داسې نه لکه چې هغه هم غلط شوی څنګه یاره نه انشاءالله به غلط شوی نه خو کله کله داسې کېږي ځکه بیروبار جوړېږي لویه لار ده بیروبار زیات ده نو بیا ځینې وخت کې همداسې مشکلات پیدا کېږي نو مننه ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ دوستانو دا تاسې او دا میپار راغلی وم خپرونه مې درته په میپار کې وړاندې کړله زه درنه نور خدای پاماني اخلم البته په خپرونه کې د سروبي نه هم درته یو څو تصویرونه لرم د هغې د هوټلونو په اړه او دلته البته د میپر ځینې نور ځایونه هم درته تصویر کې وړاندې کوم او همداشانتې زه درنه نور خدای پاماني اخلم تر هغې چې بیا د یوې ښکلې سیمې سره ستاسې په درانه چوپاړ کې حاضرېږم تر هغې ښه وخت
دوستانو ورور ویل چې مثلا یو فکر کوم غوښتنه لري او ضرورت هم ورته ده راځم ورور مې فکر کوم د لارې د امنیت او همدا شانتې د ځینې اسانتیاوې نشتوالی شته دی که څنګه بالکل مخکې هم دولت نه موږ غوښتنه کړې وه یو نه دوه ځل درې ځل موږ غوښتنه کړې وه چې د کابل او جلال آباد په لویه لار مثلا ډېر ټکرونه او حادثې مابین ته کېږي د هغه له امله ډېر خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي نو دولت هغه غوښتنه زموږ واورېدله او انشاءالله راغلل هلته مثلا انجینران راغلي وو د یو شفاخانې کار اوس شروع ده انشاءالله د میپر په بیخ کې چې یو 10 بستر شفاخانه جوړه شي امنیت څنګه دی امنیت په اړه راته ووایه امنیت خو انشاءالله فلحال ښه ده بیخي د پخوانه خو دولت نه مو غوښتنه دا ده چې د لویې لارې پوستې چې کومې دي جلال آباد نه تر کابله پورې هغه کومې پوستې چې اوس مجاهدین نه لري نو هغه پوستو ته باید د دولت مجاهدین راولېږي او په هغې کې ځای په ځای چې د لارې امنیت نور هم خوندي شي حتما یعنې دا هغه ضرورت دی د لارې واقع دغه سهولتونه باید وي په کابل ښار کې مثلا کال ته په یو غرفه کې 10 یا مثلا 15 یا 8 مجاهدین لکه هغې نه یو راکم کې او د پوستو کې ځای په ځای کې د مرګ لپاره دا ډېره بهترینه ګټه ده او بل به د لارې امنیت هم نور خوندي وي زه باوري یم چې زیات مینهوال ستا دغه خبرې اوري او انشاءالله چې پیغام به دې رسېدلی وي هیله ده چې اقدام وشي انشاءالله الله به وکړي او دولت اقدام وکړي دولت نه بیا هم غوښتنه ده چې دغه شفاخانې کار باید څومره زر د زره کېږي باید چې دوی مخکې ویسي اوس راغلي ول یو څو ورځې مخکې اول ته یې مثلا سروې وکړله او بیرته تللي دي خدای دې وکړي چې دغه کار څومره زر د زره کېږي دغه شفاخانه او دغه امبولانس غوښتنه موږ کړې د دولت نه چې دوی دغه مخکې ویسي انشاءالله په دې هیله چې همداسې وشي انشاءالله الله دې وکړي مننه ژوندي اوسئ کوره مننه